دې پر تندي باندې زړه دی سبحان الله مرچ نور ورته سکسیه چرګان دي دا مين میراث دی روغه ده زه روغه ودا هغه تراسه یاره روغ ور سره وکړه تراسه ته ولې السلام علیکم خبره داسې ده چې آکا زامنان سره خوابدي سوي دي دا زموږ د ماما زوی آکا زوی ورته وایي سکوټر مې ځین واکسي سجاد کور یې ودان اوس دی یو نثار دی او احسان الله دی درې سره خوابدي سوي دي نن زه د دوی روغ ورکوم نو اوس خو مې دی راځي کې وزو نثار د خواستي وکړو نو ښه پروګرام یې د دوی لپاره جوړ کړی دی زه یو خواته ټیټه مړۍ په ونه ښه د خیره دا د موږ د نثار دا کررالو نثار ته به اوس خواستي وکړو دی کوم وروره خوابدي سوی دی ګوره چې راشي که به نسي راشي د اکا د زوی کور ودان ما ده ته ډېرې خواستي وکړلې بیا دی راووتی ولې فضله به زه ستا لپاره ورسره ځم ښه د ده دا وایه دی به راسره ولاړ شي ورور دی خوابدی دی هغه نو څه به کوو دا دی یو کس ناروغ دی ټاپ لګي دی وایي دی ناروغ دی ته ټاپ نه لګي خو بل زموږ اکا زوی هم ډېر په انتظار ناست وایي څه وخت دا خلک راسي چې دا روغ اشته دوی به خوابدي په څه شول داسې سر ستا خپله نه دی خلاص زموږ قیمتي چې هم دره سخت دی انسان الله ور موږ په کار لګیا یو 15 فیوز درو مې کولی تاسو ملګر سره په کاوه دی راځي راځه برمیر راځه کوچله قیمتي چې هم نه درکو اکسترا چې مو واخ پالتو ټیم باندې لګا زموږ انجوای ټیم یې هم تر اوسه داسې و ته ودر وسای اکا زوی ته خواستي کو ګورس دی لا سوای زم نه زم بی بریانی مې ولا تیار کړی دا ډیره غټه روغه د ګرد خرڅونه ما کړی دي زما دا که بس کوي زل لا ټیم بی بریانی په کړی د کور ودان و بس یو بشنم بیا تیرا بس پاکي ور کیدا تاسو و بالکل یو څه مجلس سره خراب وای نه دی راغلی وس ما د څه پاډه کې ګور راته وې برمیل باندې کړلې یا پاډه کې درځه شه د خیر اکا زویم پیدا کی موږ وسه د تیسه خواستی او کوشیاره دا روغه بکې روغه کې که نه کې چا سره دا سړی سره کم سړی هغه پر مزغوچ تاري زما لپاره روغه سره وجیج خو یو چا زموږ لپاره ورکړي وجیج خو زموږ لپاره معلوم و بس منی اوس یو چا زموږ لپاره شه اول موږ وس یو لار سره بس شه د خیره موږ کو برمیله راورسېدو شلمبي مې هم راخیستې دي اکا زامنان هم دا دي راسره دي دوی دواړه خو مې رضا کړو اوس دې خدای خیر کوي دا بل سړی ګوره چې رضا شي که لا نه شي رضا حیثیت دی ساعت ډېر مشکل شو هغه وایي بل مجلس ته تاسو ما پوښتنه وکړله د ګیر تر مخ تا وایي تا نثار روغ انسان الله په ورور ته ټاپ لګي مې زمانه سته زمانه پیدا سوا خرشار ما کار نه کې سایکو دی او دا د الله شکر دی څه نمبر نه لرم خلک په دا خوا به دې کړي دي وایي ته ولې زما نمبر نه پورته کوئ په نمبر وایي سړی چا سلام باندې بلاک لیست یې ورته کړی دی هلاله روغې روغه ده روغه یا ولې خلکو څه خوابه ده خلک مطلب یاد دی چې په کار دي سي لکه د پیو ګل ځان پټ څه و دا اوره د شپې د درو بجو ما تای کړ نه روغه ده زه روغه ودا هغه تراسه یاره روغ ور سره وکړه داسې تراسه ته ولې تراسه نه یو ځای امین وینه دا دغه برما د په چارج خپل د ځان سره راخې پولیس لمبیم راخې یا روغه بکه مړه پر مزغوټ حالیشته ما د دې سره هم بده غوته ما د شای چش مال چې په کړی ځوانه بی بریانی مال بی بریانی په کړی مال الله سي زو د غیزو وس روغه کې کنه کې یا مړه روغه ده دا دی دا دی دا زما دا که بس یو دی درته یو دی نه اخب وزه کور ته غوښه راوړم یو کیلو غوښه کور به مو خوري د لیوه برمیل اوس ولې پلار راته وویل پلار کور به مو خوري د لیوه راوړم پلار راته وویل زما دا که بس کی او ته رښتیا وته د سره خبرې استاورس کېدل
ولديش صاد ناري ما هو یا ما بل دوست پیدا یا د خو ارزي دي تاو د خو همیشه سره مجبوره همیشه ما ته وش کارا کدی یک کارا ودره غواشه د غوي غواشه د سیاله ته دغه مجمع کارا ماشاءالله ماشاءالله ودله هغه ورځ موږ د 3 بجو پورې د لیش پاتیره کله وا پیزوان نو چولې بیا تاولې چی شول ځوانه پیروان سوري بیا سار تر راپورس ولې 600 درو بجو ټیم ته پیروان پرېښو هغه د کسور دا څنګه ولا تا ولې راځنو هغه دا څه ولا سیاله وا ولا واره یخ ولا و شه پریوا به جام نه باسله و چی هغه د ګرمۍ د وجه خدا نه کوی د یو تدای وکړه د مخ جیب کې د پیسې درته مېج د په ویډیو کې ښکارا کیږي کسل کارسي درته خرچه راکړه دا پر باندې سو دواسه هغه بس د نوم په روغه کې به پریږده پیسې سره سره به خپل چلی بوتل ما کله شي و بوتل ما کله شي بوتل ما راواز ول زه پیسې در کوم بابلاړي سلام بند کې او یا نو ته بچان لام ویوړي ما نه دی وړ یا ته سلام ودی بند کینو ته دا دی مشکل وخت انسان باندې راځي مشکل وخت کله ول هغه د مستی وخت مستی وختونو مشکلات څنګه ولې دا یخ نه ځای زه خپل د مستی هغه ورځ د 3 بجو پورې ناسول ها اره خو دې پتا سره بس وس روغ ور سره وکه ورواچو سلام علیکم ورواچ زه تورت و سلام دته و ای سیلا کورو په خدای نن دویمه ده د سر درد نه ختم سو ما دې خدای و سبحان الله دا به مزګوټ علي دا ولې روغ ول نور کې روغ سوي د تنور ګیس په جوړه ته بیا مې د دې لاسونه سره ورغلا هغه کس په سر ګایدل نن تمام اکلیست یو راچولې دي ته تیم راچ سره وکړي دای مراچو تیم راچولې دواړه بلاک لیست کې پراته است فزله روغه ده ته وځه د بلاک لیست اول خو نه چول سبب یو پروګرام نثار برابر ول دا ما ستم پر مزګوټ علي دی ما بلاک لیست وای آی ته وځه د ملک موبایل جیب تور واچو ته کوم وروره د بل موبایل ساده زوا کښنه دین لګاوره شپون کې تاسو خبرو خو دی یا مثلا تو خاص شپ ویلا کې راوي ای واکسنی واشه راچ ور نه په خاطر کې مړ هغه ماجه ګور خدای به نه جوړ کړي بیا خدای نور زیاتې والله زیات خو ډیر عشای ای د وسنوي چوټو پیدا کړی دا خدای بل هغه ریټایرډ ها هغه تو ور کوره ولګو ډیر خوندور غواړم په خاله او دا په خاله استوایي زه خوان کوي په خاله ما مالګه برابر ده او وانه ته وی پریشان نه استې نو ولارسه دا چوټو راکې قربان علي لمیږي ها ماشاءالله کام کا آدمی بھی اشه ما څنګه چم در سره وکي ما ته ویلی اوس بدله ته به کار راځي نن ما مېلوای په مېلوسا کې یوم در شولي ینه تیرا شولې ول دای در سره ول تیشه یا دای را شولې دای نو کله خو باندې ای چې دی بیا ما چا پر چم مزنی ک داخله مو شو هغه بس ولې راغه دی هغه خو دې نزدیک کیږي هغه سیده انا نزدیک کیږي لا سیدم کیږي انا د پلا د کفر ورونه دي ما د نکم ریز دی ورور شه بارال پاغه لري ای لا بیا نثار وس کی خیر نسته سړی بیا سلام در سره وس بیا ورځ دماغ در خراب کړي لالا دل ترال خپل ډوډۍ خورو و نمبر دې دا غره په بلاک لیست کې شه و پر مضبوط نه کاری دکان نه راځي 500 چې موږ ماستان چې نور هغه موږ دی و بس مقصد مشکل وای دل رازونه ها ولا د لرا زو د پروموټ نه راځي تاسو کې لالا روانه ما شه کوټر اباسم پټرول تور واچو چی روان زر اباسم پټرول تور واچو اخر څه دی ورته بل پټرول چی روانه نو پات روان سوای از ما یار روان ما واغز اسلام آباد چیز که بس کار باندې دواړه زنه زم زه تام بس ټیکس دا د خیر اسلام آباد لږه سویانم د دې ګرده په انتظار ناسی وای تی څه کوي کړای می پسه کله دا دې ګډیا چیرې ده او توزتی د واکش نه بچی د ښکارا کوم شیشه کوم دې څنګه باندې
څنګه دل دی یو ته وګوره نو. ماشاءالله دا تاسو ورته وګورئ د دې پر تندي باندې زړه دی سبحان الله وایم دا ده دا نو زما د اکا غوا ده دا سخوندر دی امین اوس دا دی غوا د ننکي اوس څنګه دی امینه شودې کې اوس څنګه ده دا شودې کې اوس ښه خپله لور مړی زه غلانه خرابه ده انشاءالله جوړېږي پر سره ده ښه کوټلې ده ای لور یې اوس خپله پسې پسې کېږي درځه در ولاړه څه هله ای ولې نه ولاړېږي ولاړه څه هله مور دې ولاړه پورته څه هله 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 ولاړه څه هله ای نش ولې نه ولاړېږي ولاړه څه ولاړه څه هله ستا مور ولاړه ته هله هله درځه 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 هله هله درځه یا تراز در کشه د دې سورپیکۍ د سورپیکۍ ګلاب نوم پر کښې دی موږ ولاګ لا جوړ کړی سورپیکۍ درځه چش زړه پیکۍ بیا کو یا زړه پیکۍ زړه ای پر سر زړه دی په دا باندې دغه نصرالله دغه ته خپله غټه که بس ساعت به دې پر تېر حیوانانو کار د شوق نه ساتم ما دوه سیرلیان غیر هم لاړو شاباش ماشاءالله ماشاءالله سورپیکۍ دا د وزې مور له دا کور ته څو بله غوا ده ډېره ای غوا یم کور ته بیا دا واستو کور ته بله راوله ده ښه دا د سورپیکۍ روانه د خپلې مور له دا ده بویس د نن یې وارول اوس بیا زه بولم به واره زو از من نور رمولو به زو دغه له نور ډېر څه نشي هلته بیا ښه خوند کوي ناجي سره دې چاګیز دې له سره لاړ حاجي راته وویل ولې زه اوس ولې څوړې ولې هغه راکړي بیا به ولاړ شو بنده کړو درځه درځه سورپیکۍ دی در کاټ سورپیکۍ شاباش چرګان دي چرګان دي دا امین میراث دی دا دی چرګان چرګان دي سوی دي اشا مینه دا چرګان د شپې نه ویندي کوړه کارته ده ای اوس دا ښکاري ولې تو جاو رسیده کیا دا اوس دا کوړه که چرګه نالې وګه په خشم ده مالا موچه نزده نست غوا ته مو یې مه را نږدې کېږي دا خپل راځي موږ راوستل تمچا ما او نصرالله راځه وای دا مشان تلل وای غوا تړې کوترې چیرې کوترې مای زنده باد دا نو د امین چرګان دي امین ډېر خدمتګاره سړی دی که الله بخښي د حیوانان له وجې به وبخښي اوس دا د اکا زامنان له رالم دوی څه په وکړو ای اکا زو قربان علي هغه دی قربان علي سره دی قربان علي سره ته دی وکړه تا ته دې ته یو من مرچ ور واچوس یو نه ونه خورې ما کومه ده ګوډیا دا ګوډیا ده څه کې واس ګوډیا یا زیور څنګه ولاړس هله دا کښوان یا ګوډیا ورته ګرځي ای کښنی نه نه کښو دی هاي درته راغلی و اوس ټیټ مرچ ورته څکه مرچ څه وخت وراچه اوس وراتون فل مرچ وراچه که مایس یار ډیر ترخه دي ها ډیر بد ترخه دي ګرنه ور واچوه ګرنه ورچم ګوره کا مل مرای دي تاو نثار ولې خبرې نه سره کوي
او پیسې ما دا اوین څه د لایټ ته تا نثار ولې خبرې نه سره کوي روغ سره خیر بالا ډوډۍ تب تک کې جوړه ګیس جوړو او اوس ته سره خبرې کوي دا چې دی ته پر سکونه یې اوس څوک ته زه په خدای پرونه راشم د سر درد ختم شوی دی ټینشن منشن ختم شوی دی اوس یا اوس د دې روغه ما دا رقصه مور کړې ده ما ورته ویلې وروره خالي ماکستان وخت برمي کې به سره کښېنئ نور د شار د ټلیفون دا مجلس به باندې بلاک لیست کې دعوه دغی بلاک لیست به کنفرم ستا کم نه یو منټ ودرې د هغه څو نکاتي ایجنډا ستا کوم ایجنډا ده ما اول دغه خدا دې پر مزغو به نه ټالیږي ټیکس دا یو دغه نمبر به په بلاک لیست کې دا دوه بیا وخت به ټلیفون راکړي چې راځه دلته راځه صحیح څه خپله مرضي دې نه چلی دا څلور بس فالتو ټیم که ما درلود هغه د ده بس ټیک دا پنځه دغه ما ته راوشول اوس ستا کوم ایجنډا ده ته وایه ځان خودګرځي ختم که بلې وایي ایجنډا نشته خودګرځي نو هغه خو دا پنځه شان دا خودګرځي کې راځي د اوس راشي په دې کې دا یو شی ډېر خطرناک شی دی یا نو تیر راوشو نو بیا موږ په هغه ملو خودګرځي خو نه دا ده نو دی وایي زه چې مسؤل څو خودګرځي ته وایي زه یو کیلو غوښه راوړم کور دې به ومو خوري ډلې به هم راوړو دا به ورسي دا ولې نو نه څنګه شان دله راوړل وایي تا راوړي یا د راوړې دي ماشی نه دی راوړ عادي اوس تر کور دې مال د کور د پاره یا راوړم د لې جلا تا یو په دې راوړ تاسو دا بابا زوی دا مرچ نور ورته سکسیه ونه کور ته یو کیلو دې راوړم کړای ول تیاری نور یارانم را روایت دا د خیره کړای تیار سره ډایرکټ ما کار دی خدای یار چاته ورکه خوابه دی خپل ول کړای خپل تیار کړه مننه کور ودانه کازو هر ورځ دا رکسه دا سره ورځ خوابه دی کی ملامت یاس ول زملامت زاید نه نوات وراله ډایرکټ دکړه هي دا رکسم په هفته کې هر ورځ چای چا څخه خرابې شه خوابه دی کېشه و نو تاسو خوابه دی روانه تاسو واره دي دی بیا دغه دی بیا ګرګشت دی ډوډۍ ما ته په چیز ځان سره خوابه دی زه بیا نمبر هم نه لرم نو چې ما بلاک لیست ورته سکینو څنګه به خوابه دی واتس اپ کې بلاک لیست دا دی ولي ورسره سوا نه شو دا زه په خبر نه یم د زه بلاک لیست ورته سکړی یم دا دی نور میلمانم رالو ودره د حیدرآباد میلمانه رالو ویلکم استقبال کی استقبال او دا خو ویلاګر راغلی دی صدام دی یار یا های بلش موږ اکاز ما دا اوس از ما مقابله کې ویلاګینګ شروع کړی دا خو هغه راغلی دی و ویډیو را سره دی هغه نه دی کړلی را سره اکازو बहुत नजदीक में रहे हो इतना दूर वेलकम कैसे हो دا دی ویلاګر خدای را ورسوي د حیدرآباد ویلاګر خدای دې را ورسېدې زبردست اکاز وراسه کښې نستا په مېلمستیا کې موږ د خدمتونه کړي دي دغه نو په حیدرآباد کې موږ خدمتونه وکړو موږ بدلې د خدمتونه وکړو راسه کښې दोनों आ जाओ यहाँ पे ولي ایسا وای اکازو بدنامي مه کوه دا د کړایي راله یاره دا رقصه ما اکاز وي د خدای ورته ورکه خالی کړایانې موږ ته ها شاباش موږ به کړایي وخورو بیا به ګپ شلمبې کومه دي کشر څوک دی شلمبې شلمبې څه سولې خیر موږ به ډوډۍ خورو بیا ګپ شاید خیره مړی مې وخوړله ډېر ښه خوند یې وکړي اکاز دوی په مېلمستیا راغلی دي نن زه چای در پخوم کومې چای در پخې کړم اکازه تورې ته ولې ښایي ولې ښایي کړای بدله نیسي یا اولاره موږ ته مېلمستیا کوو بیا هغه وویل سبا لپاره دې کوشش کوو څه ویلې سبا لپاره دې کوشش کوو یعنی سبا پر داړی یا موږ ته مېلمستیا کوو
تاج مو په حیدرآباد کې مېلمستیا کړې ده زه ډېر چند سوی یم و ما اوس دا دل لمن نیولې ده هغه پر لاس مو اوس بند کړی دی نو اوس انشاءالله بس په هفته کې به زه د ځان ښکاره کړم یاره دا اوس شایم که بل یې که د عادل به خوره کولو نو زه هم الله سواره به کاربالونه بدل کې کاروبار اوس د نسوارو کار کې بیا به پراپرټي کار شروع کړي بیا به د کویلې کار شروع کړي آخري مې لمن نه ده نیولې په دا ځای کې مې نیولې په دا ډوډیانې کې ای بوټي مې اوس ټولولو درته ورته وګورې هګۍ کې پرته یاره د امین هم دی کارونه دي د امین چرګې چې دي د امین سره یې راخښه ده څوک هګۍ چیرې واچي څوک یې چیرې واچي دا به زه هم ګس ایکسپایري امینه یا امینه امینه هګۍ مې در پیدا کړه ته وګوره دا زړه ده که په لرګي بوټ کې پرته وه خرابه سوې نوې ده تې سره وشړوه سمه ده هګۍ نه خرابېږي ښه دا ته په بوټ کې پرته په بوټ کې پرته وله بیا به نه منې یوه هګۍ مې دا د ور پیدا کړه وروره خبره دی د سیاچۍ ډېرې ګرانې راته معلومې شوې یا هم دی زه دا د کوډۍ له دننه رالم امین هم اوس دا دی دننه راځي نو موږ د دې ورته ناست چې پخې سولې بس بیا به دا پکوو یو مور چې ما سپین ورته پراخ کړی ده هغه لپاره روای ده ګولۍ دې چاړه دا ګولۍ ورولې بیا برته څنګه ځینه اخیست ته ځینه وخت سره ये क्या कर रहे हैं भाई अभी हम लोगों को उड़ाएगा अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर करे د صدام بای د ویلاګ شو کړی شه هاي کومه کیسه شروع دي ماما با ډیر به کړم څه بڑے کړم Ai, bravo. Bia balawar chwana mai chwa. Da شو بس ولار سپورت. اوس بیا سلام ورسه بنده یار دا نه پیسې د مارچو کړو اکاز وایستا مې تر غلی راستا تر مخ داخله کم چې بیا وای تودید ول ګرم. قال بلا بل ګرم ته خود ور د خنه غره هغه درې چې مړي راته خان دي دا خیر برو یو چې ګور وره خپل تباشي لګیا مړ په لاس مخ ته راوځي یو خاور راز یو خاور راز دا دې دومره کچري مې جوړې کړې دا کچري نه ګرځه دا سویانې خوري اکازوی چې ورواچولو غواړي خټکی وروا څه وایې دا خو ډېر ښه سړی یار ډېر محنت کوي ماشویه ته کار نه شي کوي بد محنت یې سال اوس څه کوو راځه یاره زونه وخت نور لاړو څو بجې دي 2 بجې دي 1 بجه ده 1 بجه ده وای وخت دی خپل خو وروره خوب زر نه کوي موږ لا به دا مخته کول امین خوارکي خوب یې د لور خراب دا ټولې خو هر یو کله وایي دا د وکیل یو ته داسې